شیطان دومره مکار دښمن دی، کله چې انسان لمونځ ته زړه ښه کي یا ووایي چې راځه لمونځ شروع کومه، نو شیطان ورته وایي چې نه نه پرېږده، زه سبا به یې شروع کړي، سبا به د سره د شنبې د ورځې نه به یې شروع کړي. یا کله چې یو انسان غواړي چې توبه وباسي، شیطان ورته وایي چې ته له الله نه شرمېږې، دومره وخت دی په ګناه کې وخت تېر کړی، ځان دې غرق کړی دی، اوس څنګه خدای په مقابل کې درېږي؟ خدای ته نه بخي او خدای به دې هېڅکله ونه بخي، ځکه ته دومره ګناه کړې، دومره په ګناه کې غرق شوی چې نور نو ستا د بخلو موقع نشته. همدغه د شیطان وسوسه د پام وي. هوښیار انسان همدغه د شیطان موقع ګڼي او برعکس کار یې کوي. کله چې همدغه وسوسه درته راتله، نو الله تعالی ته رجوع کوئ او شیطان زړه پړک چوي. کله کله شیطان بله وسوسه چې انسان ته کوي دا ده چې تا ته وایي چې ته چې کله آرام وي، خوشحاله وي، له نعمتونو مالامال وي، عبادت دې نه کوه. اوس چې د باندې ستونزه راغلی، تکلیف راغلی، نو اوس عبادت کوي، د عبادت دې کله قبلیږي؟ مه منئ د شیطان دغه د وسوسه، دغه دوکه، ځکه دا مکار دښمن هر ځای کې تا ته په سنګر ناست دي. عالم په خپل علم غولوي، جاهل په خپل جهل غولوي، مالداره په مال باندې متکبره کوي، فقیر د الله تعالی له رحمت نه هیله کوي، او بالاخره هر هغه وسیله کاري چې موتا پرې وغولي او د هلاکت کندې ته مو ګذار کړي.